افغان ځوانانو په درې اړخیزه سیریز کې د 2 پرلهپسې بریا وروسته نن د پاکستان 19 کلنې لوبډلې څخه ماته وخوړه. په دغه سیالۍ کې د پاکستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې د لوبې ټاس وګټئ چې پخپله د توپ ونې پرېکړه وکړه. په ټاکل شویو 50 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 244 منډې جوړې کړې. افغان ځوانانو په نن سیالۍ کې ډېره زبردسته بهترینه سیالي ترسره کړله، په خاصه توګه ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه یې هم ترسره کړله. خو افغان لوبډلې څخه چې څنګه تمه کېدله، افغان لوبډله په توپونه کې په پیل کې هم ډېر ښه وه چې 200 منډې درلودلې، 15 لوبغاړي سوځېدلي وه. خو افغان لوبډلې بیا په پیل کې ډېر ښه بیټینګ وکړ، خو په آخري شیبو کې هغسې بیټینګ نه وکړ لکه څنګه چې تمه ځینې کېدله. په دغه درې اړخیزه سیریز کې افغانستان، متحده عربي امارات، پاکستان لوبډلې لوبېږي چې افغانستان خپلې 3 سیالۍ کړې دي چې 2 یې ګټلې دي، یوه یې نن د پاکستان لوبډلې پر وړاندې وبایلل. متحده عربي اماراتو بیا 2 سیالۍ کړې دي چې یوه یې د پاکستان څخه بایللې ده، بله یې د افغانستان څخه بایللې ده. پاکستان هم 3 سیالۍ کړې دي چې 2 یې ګټلې دي، یوه یې بایللې ده.